السلام علیکم دوستانو. شاید به نن بیا یو جالب پیر کرکړای ده. تاسو به دا ویډیو کې را سره وګورئ مکمل. خلکو ته د الله نوم راښکاره کړي، د محمد نوم راښکاره کړي، جناتو له اواز ورکړي چې په دنیا کې بادشاه د دنیا بادشاه څوک دی، د الله نوم راښکاره کړي. بیا وایي چې خوږ پیغمبر الله ته کوم یو خوږ پیغمبر دی، بیا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم راښکاره کړي. په دغو نومونو باندې د خلکو عقیدو سره لوبې کې بلا کورونه تاسو وران کړو. تا ته دا پته نه لګي چې په بورقه کې ګلمکۍ ده که ګلمکۍ دی، او خلکو له جادو معلومه چې پتا جادو دی بچی دی ځکه بندي چې جادو دی در باندې. اوسو تا د پیری ولیکل چې مهران او شایده بیبي باندې جادو دی، د پیریانو لیکل کول کنه او یا پیریانو ما سره سلويخ جنات دي. ها ماشاءالله ماشاءالله. نور زه درکې نشته چې نورم وګوتو خو نه بس دا ډیر دي دا ټول کارونه کوي د الله بنده دومره په پلین کوچ کې ناراضي تا څنګه راځي دا خو پیریان چې یو بل وګو د پاسه ودرېږي اسمان ته مرسي دا غزي الهامي خبرې مروړي تاسو ته کوي یو بل پوګو چې ودرېږي اسمان ته رسیږي دا غي خبرې مروړي. نو اسمان ته رسیدل او زما اوستا غس فاصله نه ونه دی غس کې د نشو را رسول چې تعالی خبر راوړ چې ګوره بورقه کې سړې دی ته ګڼکا پیه کنه دارت و نه ګڼکا پوري مزه الحمدلله علاج کوم د خلکو او د الله په فضل زما په تعویذونو باندې ډیرو خلکو علاج شوی دی ډیرو خلکو او تعویذ مشک او زعفران دی یاد کړ 1.5 روپو او یا په 1.5 روپۍ چیلې هم کیږي پي کوي بالکل کی 1.5 روپو باندې دا راته چې د تعویذ د بغیر مشک او زعفران نه لیکل کیږي. والے تا ته ناس محترم دی تا ته دا پته نه لګي دا خو لیباټری نه جنات دی باب علاج کوم زه به دا نه معلومه چې دا خزه او کسړې دی او جی جنات خو تا تعال وای کنه او وای را دا او ما خو دې دا تاسو نو غړې کنه چې دا جنې د کسړې نن ورځ د څه نن ورځ د جمعې پاک ورځ د توبه کتي بسته زه خو انساني خدمت کوم زه خو دوګه نه کوم دا دوکه خو تکي چې ناس یې سړې او ناس را د خزو پجامه کې دا دوکه شو کا ما دوکه شاید سے برت بناما د رب ذوالجلال چې بهون کې مهربان بادشاہ دی قدرمنو شاهد خان شاهد ما تاسو ته معلومه ده چې په معاشره کې د دغه ګڼ کفانو جعلی پیرانو عملیاتو خلاف یو جهاد کومه دا نننه ګټ اپ مناسب نه چې ځوان په داسې لباس کې راشي خو کله کله س قربانیان به ورکې د معاشري د خاورې د وطن د پاره زما د ټیم چې څومره هم ټیم ورک دی پای کې چې کوم فیمیل وي زنانه وي داغي چټیان دي او پھر نن او پرون ګرېدل ضروری وو د ډېر وخت نه موږ دغه پھر پتکل کیو شپږو میاشتو کې خو موږ هغه فارمولا معلومه کړه چې پیر په کومه طریقه د خلکو عقیدو سره لوبې کوي. نن ضروری وا ټیم چې څومره هم زنانه وي داغي چټیانې وي نو نن مجبورن ما دغه لباس اختیار کو ما د ځان نه زنانه جوړه کړو نن به ورزما هغه پیر به بېنقابه کو ځکه چې کم کس زموږ د ټیم ورک ورغلی او هغه ته ویلو چې را ځان سره به دې ښځه راولي نو ښځه خوشته دی نو مجبورن ما دا لاره اختیار کړه. د دې نه مخکې بتاو زما پروګرامونه کتلي نننی پروګرام په یو نوي انداز دی عکاسي زما د معاشرې د خاورې د وطن د خپلو خویندو میندو درونو چې دا خلک خپل ایمانونه هم بچ کړي خپل مال هم بچ کړي خپله پیسه هم بچ کړي یو لنډه شان د مالو د دې نه پس په چاپو راځي زموږ سره اوسي تقریبا داسې شپږ کاله کېږي علاج دې کړی دی څلور کاله پورې علاج کړی دی ټېسټونه مکمل هر څه صفا راځي دا هر څه کلیر دي هر څه مکمل کلیر دي صفا دي دا بعضې شی داسې وي چې هغه د دم جادو د جناتو مسلې وي او چې لکه ستاسو پخوه دړ وي او د سر ګولۍ خورئ نو دې سره خو په نښه کېږي که نو دا بعضې داسې وي چې جادو د خلکو جنات وي چا پې جادو کړي وي او د دې به مونږ ما سره څلوېښت جنات دي د الله په فضل کارونه هر څه الله کوي او دا دم جادو د جناتو په ذریعه کېږي نو دا به زه د دم جادو په هغه ګورم چې تاسو چا بند کړي خو نه یې د دې دم جادو به وګورو دا زمونږ چې پاڼه دا وایي نه صفا بله پاڼه وګوره دا هېڅ هم بې نشته دی ما ته وښایي چې د دې دنیا
باچا څوک دی، په دې دنیا باندې دا ټول کائنات مالک څوک دی، په دې پاڼه ماته زر زر ولیکئ جناتو، ولیکئ حاضر شئ حاضر شئ حاضر شئ د الله په حکم. حاضر شئ ماته ولیکئ په دې باندې دا وګورئ الله بالله دا د الله نوم دی، دا وګوره خورکۍ دا د الله نوم. ماته ولیکئ جناتو په دې باندې چې الله ته د ټولو نه خوږ پیغمبر څوک دی، ولیکئ ولیکئ حاضر شئ د الله په حکم، حاضر شئ حاضر شئ د پیر استاد په اجازت، ولیکئ ماته په دې باندې چې الله ته خوږ پیغمبر په دې ټولو کې څوک دی، ولیکئ ماته په دې باندې، ولیکئ حاضر شئ حاضر شئ دا وګورئ. خورکۍ ستاسو ټوله مسله د دم جادونه ده. د دې ستاسو نامه څه ده؟ مهران مهران. او د دې خورکۍ څه نامه ده؟ شاهده بیبي. شاهده بیبي. ما د هر څه ستاسو د دم جادو وجه ښکاري جادوبن. زه یو منټ کې راځم تاسو دا کېده وایي دا جي وګورئ دا صفا پاڼه باندې د الله نوم، دا د الله خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نوم. کارونه هر څه الله کوي خو دم درود تعویض په قرآن کې راځي دا دې سره علاج کېږي. نو زه راځم یو منټ کې تاسو نه یو سیکنډ کې راځم. ये خورکۍ باندې ما څه شوي دي ماته وښایه. حاضر شئ حاضر شئ د الله په حکم. دا وګورئ جي مهران شاهده بیبي باندې کوډي تعویضونه کړي دي او قبرونو کې ایښي دي جي. دې دپاره به مشک او زعفران به لګي نو تاسو به د هغې دپاره مشک او زعفران وړئ انشاءالله. الله به کار کوي. ما چې چالم کارونه کړي دي الله پاک وله کړي دي. تعویض مې چاله کړی دی. اوسنۍ کیس د دخې مې څو ورځې مخکې یو ښځه د خپل خاوند نه خفه وه نارضا وه. هغه چې راغل ما ورته تعویض وکړو نو الله پاک د دواړو روغ وکړو د دواړو کور بچ شو د ورانېدو نه. نو بس دې دپاره مشک تاسو سره نشته دی؟ نه جي دا به دکان نه وروړي بازار نه به وروړي. دا د 30,000 روپو کم سے کم لګي. 30,000 روپو؟ او جي بس پیسې به موږ تاسو ته درکړو تاسو به دغه کې کنه بس که خپلې وروړي دکان نه ما داسې مشکل نشته دی. بیا که کار الله وکړو مال هم څه راکړه ګني بس دا مشک او زعفران دي تاسو خپله وروړئ او که نه پیسې موږ له راکړئ موږ به یې وروړو. صحیح شو. بس تاسو ته پیسې درکړو بیا به تاسو به دغه کې صحیح دی. منډه ورسره پیر کې شو ته کیمرې درکړو تاسو ایسم ندی پیر سیبو سب څنګه اخبار اورا جی اخبار دا سریدار څه بند دی لکه دا سریدار اورګه سم نشته سوش دا لګونی سم الله بار څه کوي دی کنه پیریان غره وخت یو کنه بداتې جو پیریانو پته به ولګي. دا څه کوي تاسو دا پیر سیبو راګه
لګورا خو بند کا دا کیمرا بند نه ته کېنه بند کا دا کیمرا بند کا ته کېنه کیمرا ولې باندې کیمرا بند کا یار کېنه دی خو کېنه تا ته دا پته نه لګي چې په بورقه کې ګلمکۍ د ګلمکۍ دی او خلکو له جادو معلومه چې پتا جادو دی بچی دی ځکه بندي چې جادو دی در باندې او دا پته درته نه لګي چې په بورقه کې سړی دی که ښځه ده او دا پیر دی بالکل او پروفیشنل لغه کوي څنګه چې د نور دغه ترقی کړي د ساينس د په خپل دغه کې ترقی کړي دا په نوې نوې طریقې باندې دا کارونه تا دا پته ونه لګي دا چې زه سړی یم که ښځه دا پیریان دی جی دا سلیباټری نه ده ها چې زه به دا چیکن کوما چې دا په بوکره کې جنۍ ده او کسړې دی جی دا خو زه الحمدلله علاج کوما په دې ټول کلی کې وګرځه تاسو زما ته اوسو کوي دا 13 هفته خبره ده یو سړی دښمنی و بل جنۍ تختولې و هغه به روره قتلونه کول او مرګونه به کول او بل سره نو الحمدلله مال راغل ما ولا تعویذ کو او اوس الحمدلله هغه خپل کې نکاح تړل ټول دوه کورنۍ رضا شو تعال راغله رضا او جی مال راغل تعویذ می ولو کو د الله په حکم د پیر استاد په اجازت ها پیر دې څوک دی پیر می زمونږ مشران دي ټول د پخوان را روان دي پیران امستا په شان کڼ کپان دي کنه نه دي کپ نه دا تاسو وې لګي دغه الحمدلله کار کوم تاسو دوران دی په ذمہواری به کار کوم دتا تا ته اوس پیریانو د دې اورډر خپل ټریک دی سبسه د نابل اور زمونږ د الله نوم او د محمد نوم خلکو تر اخکارا کوي په صفا پانو د خلکو عقیدو سره لوبي کوي خلکو ته ثابت کی چې پکې صحیح ما نه خو زیات سوچ نه کوي سوچ نه کی اوسو تا د پیریو لیکل چې مهران او شایده بیبي باندې جادو دی د پیریانو لیکل کول کنه او دا پیریانو ما سره سلويغ جنات دي ها ماشاءالله نور زه درکې نشته چې نورم وګوتو خو نه بس دا ډیر دي دا ټول کارونه کوي د الله بنده دومره په پلین کوچ کې ناراضي تا څنګه راځي کړی دا خو پیریان چې یو بل وګو د پاسه ودرېږي اسمان ته مرسي دا غزي الهامي خبرې مروړي تاسو ته کوي یو بل پوغو چې ودرېږي اسمان ته رسیږي دا غي خبرې مروړي نو اسمان ته رسیدل او زما اوستا غس فاصله نه ونه دی غس کې د نشو را رسول چې تعالی خبر راوړ چې ګوره بورقه کې سړې دی نو دا خو لیباټری نه دا کنه جی دا خو پیریان دي زه علاج کوم دا خو پینې چې کوم خبر راوړي کنه او واو دا خو پینې چې نه خبر ولې نه راوړي ما وته ویلی نو چې دا چیک اپ وکړي چې دا جینې دا کسړې دي او جی اوس خو تا ته پته ولګي دا کنه اوس د پیریان څه شو پیریان هم دلته دي حاضر دي او جی یو ګلاس وب پیراوړه مارای مت وچا د تګې ما دا غي خو علاج کوي وب مو خو نه وروړي خو به نه وروړي وب کس کې زبې در وروړم خاطر نه دی غوځه په خپل مرغستې شي بیا ستاو زما پرغ شو چې تاسو سره سلويغ جنات دي او جی تالو به نه وروړي ته په خپل ځان لرالیس کې نه په داسې جناتو سکه نو غي علاج کوي کنه وب نه وروړي مال کنه علاج کوي ها د کوم انساني همدردی د وجه علاج کوي ته دا چې د چا دشمنی چا واده نه کیږي د چا روزګار بندي الحمدلله د ټول علاج زګوم د چا بچینی او خپل سره روزګار کې خپل بس د الله پاک عبادت کوم مونږ او داس کوم بچی د چا سوشي وس کی اگر وړي دل د الله د نامې بس دل د بریدي باغې مې گزاران روان دي خپاغې نو خنه د جزان له غټ روزګار روان کې چې د خلکو نخلاص چې یو بل ته محتاج نو بس دا انساني مدد کول پکار دي چې موږ دې تناسي چې د کم مشکلات والي د چا بچینی اولاد نه د چا روزګارونه نه دا غي د بار دل تناسي چې د خلکو خدمت وکم دا شاید څه وسم خبر دي د خپل غلطي دغه نه مني خپل خبره زوت کړی دی خپل وي هر څه تخکاره شو بیا نه مني ته انساني همدردی تناستی او جی چې د کوم خلکو اولاد نه نستا په لاس الله اولاد ورکړي کارون الله کوي کله چا هر قسمه مریضتیا نو الله استا فلاس کوي ته دا نه منې چې ته په غلطه نو زه خو د الله په فضل د انسانیت خدمت کوم دلته ته ګڼکا پیه کنه دارت وای نه ګڼکا پوری مزه الحمدلله علاج کوم د خلکو او د الله په فضل زما په تعویذونو باندې ډیرو خلکو علاج شوی دی ډیرو خلکو او تعویذ مشک او زعفران دی یاد کړ ډیر زروپو او جی او په ډیر زروپو چیلې هم کیږي پي کوي بالکل کی ډیر زروپو باندې دارت تو چې د تعویذ د بغیر مشک او زعفران نه لیکل کیږي دا کار د سې دی کنه دا جادو بن چې کوم د دې په بچدانۍ باندې کوم جادو شوی دی هغه په مشک او زعفران نه بغیر کیږي نه دا قران نه ثابت دی چې تعویذ په مشک او زعفران لیکنو بیا به کار دا د پیر استاد د نه ثابت دی او قران نه دی ثابت قران نو قران به منو کو ستا پیر استاد به منو قران به منو او پیر استاد به مني نو ځکه خو دا حل کنه ځان نن د ایمان غر کو
عقیده د غار کا خلق دم تباہ و برباد کو چې ته د پیر استاد منی کومره دغه د جنکې لکان راځي دا زیات مونږ دی اورولې شوی چې کوم رقم جنکې لکان دي او دا مینه محبت د تعویذونه چې دا جنې به تعالی کوي او د الک رضا کراله دا خبره تر ډیره زیات کوي هغه کافي فیصله دي ته تاسو کو زعفران وسو باندې تولدي زعفران په سو تولدي پشپک زرم شته پاته زرم شته پلز زرم شته او جی زعفرانو پورې کار په کوم کیږي واده په کوم زعفرانو کیږي خو زعفرانو باندې کیږي دا لزر ولا واده کړي کنه او ما کړي شکر بل ونه کې نه بس دا یو ډیر دی مې کې چې سب څه بدلو کې نه نه بس دا یو ډیر یو کافي دی دا خلکو عقیده خراب کړي نور ودونه ولنه دي پکاره بچی دشته بچی مشته شکر الله نه دلته کې سیاره شتي الله نه ور یې نشته ځکه خودل د خدمت تناسیو د خلکو مرګ منی مرګم منم سو چا جنازې لزی راځي او الحمدلله چې کله قبر کې خاخین وړ کې دي سیده غټه دغه ځله به مونږ هم زو دغه هم ځله کې چې ټول روانیو ځکه خو انساني خدمت کو دلته نو یاره درکې نشته لګ ودی نشته الله یاره هم لګي چې خدمت دا معنی چې ته په غلطه زه په غلطه نیم د خلکو علاجونه کوم دنیا مریضان زما د ویزونو سره خشوي دي څنګه په غلطه دیم شراب ته څه یار زه دا غوې ما چې ستا ټول کار به تولې دي ټول کار دی ګډوډ دی وګوره ته ما ته ثابت کنه چې څنګه به تولې دي حاضر ته ثابت کوم لیکل چا کول دا پیریانو کو ته د پیریانو لیکل منی ته دانه منی چې ته په غلطه زه دانه منم زه په غلطه نیم دا پیریانو دا علاج کو علاج پیریان خو منی کنه ما سره پیریان دي کم دی خو ما ته ثابت کته زبندر ته ثابت ک ٹھیک شولا ثابت کا پیریانو فیصله کو کنه زبندر ته ثابت ک راواله کثیر درنه پاتې دا وګوره په دې سیټ څنګه چې تا دي ته خود څه لیکل پښتا نشته دی نشته کنه ها تاسو وی حاضر شي زه به ورته چې ما حاضرېږي د اصلیت په وخای صحیح ده وای وتا ها پیریانو راځي مو حاضرېږي مو د دې مسلمان اصلیت په دنیا تخکاره کوي دا ستا طریقه وکنه دا وګورئ سلطان دای لیکلې سلطان پیر سلطان فراډی دی اوس خو پیریان منی کنه کلیر شو سو پیریان منی کنه منی پیریان خو منما او دا وتا خپل لیکلی نو تا ته ما پانو خود سنجتا خود له دنیا ته تاسو نو کیمرې رمخ غونډه ښکارا شو ستا پیریان ما شرم ني څنګه پته کې اوس خو منی کنه ورا مین خبر دانه ده که په تعویذونو کار کېدلې کنه د ټولو نه امیرترین خلک به تاسو اوس جنات اسمان ته رسیدي یو بل په وګو باندې او تاسو له خبر وروړي تاسو دا او زه تاسو سره په نیم غس پاسه لګې ناشته ما تا ته دا نه وي چې باچا دا کم کس راغله دا میډیا والے تا ته ناست محترم دی تا ته دا پته نه لګي دا خو لیبارټی نه جنات دی باب علاج کوم زه به دا نه معلومه چې دا خزه او کسړې دی او جی جنات خو تا تعال وای کنه او وای را دا او ما خو دا تاسو نو غړې کنه چې دا جنې د کسړې او دا سلوي خوانو مسلمانان دي کیندوان دي دي کې سیندوان هم شته مسلمانان هم شته نو دی خپلو کې لګي او لګي ودی نه لګي دا ټول زما په انډر کې دي دا الله په فضل دوکه زکه دا چې ګوره بچی چې کوم دی د الله تعالی خزل د حیثیت ورکړه چې بچی راوړي د اوس تاسو په نارینه په دغه کې وتناس وي او د تراپتن لګي نارینه بچی څنګه راوړي دا کدا ته قدرت چېړي کنه نو دا سيزونه پرې د راپراټ دی دوکه دا دینه توبه وباسه خلکو عقیده خلکو له میسج ورکا چې دینه بعد به زدا کارونه نکوم د خلکو سره مسخيار جو تر څوک بنه راځي چې دا وته دوکه او پراټ دی ټولو نن ورځ د څه نن ورځ د جمعې پاک ورځ د توبه کته واسطه زه خو انساني خدمت کوم زه خو دوکه نه کوم دا دوکه خو تکي چې ناس یې سړی او ناس راته د خزو پجامه کې دا دوکه شو که ما دوکه زما زه مجبوري و باچا تا خزي ډیماند کوم زره خزي موجوده وي نه دوانه په چټي تلې وي مجبور نه تر ځان نه خزو جوړ کړلو ادا خبره دړې بری تم درته خارول ستا مجبور کړو دې پراټ تا کته د خزي ډیماند نو کړتا له کس راغلو بځاته بدویلو جادو مونږ ته د ضرورت سو د خزي جوړې دلو خو تا وی چې خزه براولې ته جوړې د خزوم خشوقي د خزو نه ما خدا سي دا چې د خزو د سړو ټول
مشترکه علاج کوم د خزه دی ورته ولې چې خزه براوي نو داغي د بیماری بیا پته نه لګي کنه چې د سیدوانه موجودي بیا بدلېږي لیبارټری ده نو موږ دواړه موجود ته دا ونه چې دا بل سره د سره بټرن یو دی لیبارټری دې ناکام ده لیبارټری د کم ملک ده دا کار دې به ټولې دي مسکیږي اوسه کار دې به ټولې دي کنه دا مسکیږي کار خو می صحیح دی صحیح دی او استاد یې کار در یعنی چې دا ته کم کار کې دوکي ته کې کزه کو اما کار کې دوکا ده شګه ده دا پکې لکه دوکه ښکاری او خلکو چې عقیده او ایمانونه خرابې هغه عادت د دوکه نه ښکاری ځکه چې موږ د خپل مجبوري د وجه کم کارو کو عادت د دوکه ښکاری دوکا زما کار کې ده کستا کار کې ده دوکه خو ستا کار کې زه خو کار نه استم ته صحیح او جی زما باره کې څه پتوا لګي پړ دي سی پتوا ولګو هیڅ نه لګو ما خو بس دا سیدا چې دمګي ورګي خو نشي ورګول کیمرې لګېدلې دي دا چې دا نه که پړ دي سی خیر دی وای هیڅ نشته دی جی نه بیا مو وایم بس هیڅ نشته دی چا بیزتی مګوا دا بې عزتي ده ته چې د الله د کلام په نوم باندې خلکو ته د الله نوم راښکاره کې د محمد نوم راښکاره کې جنات الاواز ورکې چې په دنیا کې بادشاہ د دنیا بادشاہ څوک دی د الله نوم راښکاره کې بیا وایي چې خوږ پیغمبر الله ته کوم یو خوږ پیغمبر دی بیا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم راښکاره کې په دغو نومونو باندې د خلکو عقیدو سره لوبې کې بلا کورونه تاسو وران کړو دلته په کورونو کې مسلې د الله له طرفه تکلیفات دي تاسو هغې له دشمنۍ جوړې کوي خلکو له ودونه کوي خلکو له روزګارونه روانې ټوله یو دوکه ده هغه دوکه نه ده خو که ما ګیټ اپ بدل کو نو زما په کار کې تا ته دوکه ښکاري زه خو بیا هم زه سړی یم که د ښځو لباس مو واچي حقیقت ښکاره کولو دپاره نو زه پې فخر محسوس کوم خفه پې نه یم ستا کار به تولې دی ویې سره خپل شل روپو غمی او نور لکه خلکو دا خبر نشته خلک د ملک تباہ او برباد شي خو چې دوی له شل روپیو شو دوی خوشحالي بس دوی د خپل خوشحالي د دوکا د فخر ګڼي دوی دا فخر نه ګڼي چې انساني دا خپل د غړي چې موږ انسانيت کو موږ دا خبره ترې نشته ټول په دغه انسانیت پیژنې ته الحمدلله څه ته وایي انسانیت د بل انسان په مدد راتل د بل خدمت کولو ته انسانیت وایي ته کې او ولې نه کوم ناز دی لېما ته وایي لوټ کې زه خو ته سم نه علم مشک او زعفران وروړي بس هغې ورته تعویض کوي جنات دی کوي ته چې 150 روپۍ د یو کس ته د مشک او زعفرانو په نوم وارې تا خو له سټ او ملا مات کړو پاتې پکې سار لاړ شي مزدوري له یو کس سار 8 بجې 2 بجې مازیګر پورې زر 1200 روپۍ نشي کټلی او سونه مهنت وکي څومره خواري وکي د ورځې 50000 سلويغ پناسته او خو بولډم دي هر یو خبره جواب دي ځان صحیح کړی دی کنه خو کار غلط دی اوس په معنی ځکه چې اوس میډیا مو دغه کو ښکارا شو کیمرې ته خبره چې اوس هم نه معنی دا بیا زیاتې کوي اوس ته صحیح اراده ده باچا خو زه به انساني خدمت ته ناست یم دا زستا نه منم دا تا دوکه کړې ما خو دوکه نه ده کړې لکه ته اوس هم نه منې نه منم کور د جلاله جمعه چې نو دوکه نور څنګه دا سړي ته خو پیریان مانی نه دا په پیریانو نه دی دا هم دوکه ده دی مونږ غواړو کم کار غلطي چې اوسې ګوره وي چې غلطي کنه او د الله د ښکارین مخلوق نه مپټاوه دا حقیقت ته دا پراډ دی دوکا ده بس شي واسم شي وي د خلک هم تر جګړو سره راځي ځکه چې تا ډیر کورونه تبا کړی دي غر کړی دي خو دینه په سچ توبه وباسم تا باندې دغه نه کو تاسو زموږ دښمنی نشته پوله پټیم د سن لري شریک استاد کار او د سیز نه زموږ ټول د ټیم نفرت ته پوه شو د سیز نه توبه وباسه او زموږ ورور اوس هم اسلامي ورور مخ سچ خپل مزدوري کوه خپل مهنت کوه د سيزونه سره جوړیږي پر دې سل کورونه وران کې خپل یو نشي آبادولې نو بس دا سيزونه پرې درور ته ورورې په حیثیت باندې موږ راغلي واسم دنیا ته مخاره شو درخواست درته کو شاید څه هم درته کې زم درته کوم زم دا ټول ټیم درته درخواست کوي چې بس دې سند سچ توبه وباسه او سبا ستاره بچی پیدا دي د سبا د دوکې د وزي به بچونه بس هغه لم ژوندۍ ما خراب وزن لم خراب و مونږ ته د دې وجه نه راغلی چې تام دنیا ته وشرمو خو دې د وجه راغلی چې خلکو عقیدې دې خراب کړي چې د خلک دین سبق واخلي د خلکو خيار شي اصل کې زموږ تاسو سره سپوله پټې نه دي شریک زموږ د کلمې رورې خو کار دې به تولې دي دا ته چې سکه کنه خلکو له پسترو کې ګلونه چې بلا زنانه خو کمکلی اتاله راشي دوکه شي هغه چې دلته وګوري چې په صفا پانه د الله نوم راخاره شو پیریانو لیکو د محمد نوم بیا د غي د نومونو معلوماتو کې بار لاړ شي هغه گیمو کې چې راشي پراخ هغه سی ورته راخاره کې نغیم وي شو ګوره نو هغه د خاون نه پیسې را پټي او تاسو لري وړي تاسو خو ناز دیته
ګوره د الله د ذات نه وېرېږه دا منی چې ورځې به مرې دی خاورو له به ځې رب ته مخامخ کېږي جواب به ورکې دا ټوله دوکه ده په تعویضونو نه ودونه کېږي او نه پې کاروبارونه روانېږي او دا لا څنګه تعویض دی د الله کلام دی دا خو ټوله شفا ده چې په مشک او زعفرانو به لیکي کار به کېو په ساده نه لیکلی کېږي دا ټول ستاسو پیسو ته یو چل دی ویې منه چې په غلطۍ کیمرې بند کړئ لکه جنګ کې کیمرې جنګ کې بند کړئ جنګ نه کوو ډز کې هېڅ هم نه کوو بند کړئ کیمرې مې پیریانو ته دی وایي چې دا کیمرې زموږ نه والي دیوال ته مو وایي هغې صاحب چې تاسو دا ووته منګه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه موږ نهه کسان یو تا زره څلوېښت دي ته اکتالي پیریانو ته دی وایي موږ نه پې دا کیمرې م ولو دا مایکونه د ځمکې تمپي اواز که ورته ځه دا ټایم خو حاضر نه دي که نه اوس لاړل اوس لږ ساعت مخکې وو او خو لاړل ستا پیریان خو په تیلي راځي تیلې څه شول هېټر تیلي له بیا شراق ورکه ستا پیریان خو د جمال کوټې پیریان دي پړق سره راځي سړک پیریان دي دا کار دی بېتولې دی بیکار دي ځکه چې تا ته دا پته نه لګي چې په بورغه کې ښځه ده که سړی دی او تا ته دا وایي چې په دې سړي جادو دی او په جادو کې بند دي دوکه شوه که نه شوه علم غیب الله چاله نه دی ورکړی دا خو منی که نه علم غیب چا سره شته نه نشته دی نو پیري ته څنګه پته لګي چې په ما جادو دی او په تا جادو دی دا پته لګي پیري ته دا خو ګرځي راګرځي ځکه ورته پته لګي کوم ځای پورې ځي راځي پیري دا خو یو بل په اوږو کښېني اسمانه پورې هم ختې شي او جي تا لیدلي ما خو لیدلي دي خو پیر استاد زما اورېدلي دي چې ته اسمان دې خېجولی که نه دا نه په ځمکه ناست یو خدمت کوو انساني که نه نه به ته اوس هم په اسمان دی 15 روپۍ ته د مشک او زعفران والی دا اسمان دی که نه دا په ځمکې خلک په ځمکه خو چې سړی دیاړي مزدوري کوي خو 800 روپۍ دي دا د اسمان دیاړي ماري 13 روپۍ مشک او زعفران تاسو خو زبرګان یې که نه پیر صاحب بزرګ یې که نه انساني خدمت کوو بزرګان خو نه یو انساني پیر صاحب پیر صاحب اوس ته څه خیال د انساني خدمت باره کې نور به کې انشاءالله داسې به جاري ساتو خدمت به کوو لکه پرېښودو اوس اراده دی نشته نه منې چې په غلط دی ومنه ګوره موږ درخواست کو بار تم د هغه نه غلطه فایده مخله خو ضروري بیا د درخواست کو دا خبره ومنه کار غلط دی ته ګوره اوس حقیقت مه پټوه دنیا ته ښکاره شو د حقیقت دا مه پټوه اوس هر څه ښکاره شو او بس ومنه موږ هم خوشحاله لاړ شو او د خلک او الله تعالی او د الله رسول هم د خوشاله ځکه چې د هغه نوم ته استعمالي د الله نوم استعمالي او د پیغمبر نوم استعمالي نغې ته به غاړه آزاده شي او دا ترخه د روري بیا موږ د خپل ټیم د طرف نه ټول شاید څه بيوازنه ټول ټیم د طرف نه ته موږ د روري درخواست کوو ضرور په حیثیت باندې چې دا خبره ومنه د کې بس دنیا او د آخرت پیدا څه خیال دی پیر صاحب دا هر څه ریکارډینګ بند کا هر څه وشي بند کا ریکارډینګ هر څه بل لکه څنګه وشي کیمرې ته ګوري کنه نه څه بوشي چې کیمرې بند شي لکه څه بوشي ترې دې سلويختو کسان ته وایي چې موږ له کیمرې والی بندي کې دا مایک هم والی بندي کې موږ هم دې چې دې نو چت کې واغه د غر دی احتمال خپل گاډي ته بورځو نو بس موږ به مو چیرې واګي سړي سره سلويخ پیریان دی واوړته لکه دا غوړو څه خبره نشته ته موږ ته کیمرې باندې کا او به تعالی پیریان را نه را لستا په خپل باندې کیمرې نه باندې دا وګوره او ځان لمو بلا کسان په لین کې اغستی دي خلک ولا بکم دا نه کوم مخکې کوم چې کورونه دا کړی دغه به متبیس نه وي پرڅ کده کیمرې د مخې د خپل توبه وستره په سچا جنات انسان سره واده کول شي نه جنا نشي کولای دا راته د سلويخ کسر سن قابو کړیو دا خپل دم درود دي خپل علمونه دي د دې پاغي وجه به تابع کی ها دا غي په وجه باندې او بیا دا پیسې به دوی غستې کتاب غستلې پیسې خو موږ نه لو مشکو دا بران وای بچی څوک سره وړي بس هغه قبلو غني چاته غو نه وای چې دا زموږ پیسې لګب ها ټاکلې خو ریس کیسه بس الله پاک ورکه هر څوک مریضان ټیک شي هر سره وړي بدل د مریض الله پاک هم ساتي ها لکه ستا رزق په مریضانو کې دی او ستا مریضان په جناتو کې دي ستا جنات علاج کوي د خلکو علاج کوي خپل هم بل علاج کوي لکه د عقیده کې ملقیدلې دا لوبه به تولې ده اسه چې کې دا ټول ګډ وډ دي سره د بلا خلکو ایمانونه غر کیږي دا کار نور پرې ده ها لوبه خو می سیدا خو چې ته بس پری به دو ان شاء الله دا خبرې بنه کو پیسې میسي بنالو خلکونه او چې دا خبکی نه وکاو تاسو خلک چې کې به بیا هم پیسې بنالي نه بالم پیسې دم درود خو علاج ته الله پاک دم درود باندې خلکو له شفا ورګي او جی دم درود پکې او
دا لوبي بنه نه سب کوي دا خو اسیو سره مجبور شوی ګندا خلک چې نزلن چې وای نو خپل عقیده ګوره شاید سمون کوشش ته دا دغه د دنیا ته ښکارا کو پورې چام نه دی پریخي دی که هغه ظالمه پیسې ده چې دا خلک زمونږ ستا سره ورور مې سپوله پټې نو شریکو مونږ هم د دنیا ته صرف د تاسو عکاسي کو چې په کومه طریقه تاسو خلک ګیروي او دوکه کوي زموږ مقصد هم دا دی نور زموږ تاسو سره سپوله پټې نه شریک نم در سره دښمنی شته الله دې په تام رحم وکړي الله دې په موږ هم رحم وکړي قدرمنو داو پیر دا پیر دی چې د نړۍ خلکو ته دغه داو لري چې سلويخ جنات دي ما سره څنګه چې د آینه تاسو کتل چې د یو طرف ته د الله نوم ښکارا کیو بل طرف ته د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ښکارا کیو دا غینه پس د مریض د نوم ته پوسونو کی بیا چې کم گیم د غمن پدې کې نه ښکارا کو ځکه کې دې شې دې کې داسې کلاړیا نه چې غیم د ځان نه فیران جوړ کیو دا طریقه شروع کینو د دې پیر معلومات دنن نا سلو پینځه میاشتې مخکې مونږ ته راغلی خو د غزې ته ځان رسول چې څنګه په صفا پاڼه باندې د الله نوم د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یا داسې د نو مریضانو نومونه ښکارا کیږي هغې ته ځان رسول لږ ټایم ولګېدو بیا پرون چې کله زمونږ ابل ورځ د ټیم ممبر راغلی و د سره مخامخ شو نو ده ورته وی چې کور ودانه به راولي چونکې د چوټیانو ورځې وې نو زمونږ فیمیل په چوټۍ وې مجبورن دی بیا ګرېدلو نو ځکه دی ګرځي ډېر لرې لرې پورې 1,500 40 روپۍ چې د مشکو زعفران ولو د دې خېټې لریم ډېر غټي نو مجبورن ما د ځان نه جینۍ جوړه کړو نن د جمعې زبرګه ورځ ده ورپسې رالو د حقیقت هم تاسو ته ښودلو چونکې زموږ مقصد هم دی په معاشره کې چې د دې خلکو نه ډډه وکړي دا فراډ او دوکه دی په دې خلکو یقین مه کوئ دی کې حقیقت هیڅ هم نشته قدرمنو دا نننې پروګرام به تاسو کتلی دغه کم پیر چې موږ راګیر کو په کومه طریقه هغه عوامو له دوکه ورکوي په کومه طریقه زمونږ او ستاسو عقیدو ته نقصان رسي زمونږ او ستاسو ذهنونو ته او دغسې په نړۍ کې دغه خلک لګیا دي په قسم قسم طریقو باندې دا لوټ مار کوي یقینا دا خلک چې سره د ثبوت هم ګیر کې بیا هم نه مني چېرې زه غلط نه یم چونکې دلته یو څو روپۍ دا سره کړي خپل ایمان هم غر کړی د نور ایمانونو خطره می دا خلک زمونږ او ستاسو دپاره نقصانی دی بیا که په نړۍ چار پیچل کې وګورئ نو 50% دشمنی مړي د دې خلکو د کېږي دا زمونږ پروګرام و جی دا تاسو وکتلو د دې خلکو نه ډډه وکړئ یوسف صاحب تاسو به څه وایئ دې چې په ماډرن طریقه باندې کوي لکه څنګه چې ساينس ترقي کوي داسې په ماډرن طریقه باندې دا خلک دوکه کوي د خلکو عقیدې او خلکو ایمانونه خرابوي د دوی د واجب خپل ټیم چې کوم دی تقریبا 2-3 ورځې وشوې په دغه کې لګیا یو او د ثبوتونو کې تقریبا 4-5 میاشتې زموږ وشولې ان شاء الله اخري کامیاب شو او دغه شانتي ان شاء الله چې نور هم ان شاء الله خپل کوشش پم کو او خپ اتفاق او اتحاد باندې به دوی چې کوم مخنیوي کو نو الله به د معاشره مخکې ځکني د مزنانه او خاص کر کوم را کم جنکې لکان چې دي د دې بار شکایت راته د دوی ایمانونه او عقیدې خرابې کړې دي نو ان شاء الله دا خو دغه شو بې نقاب شو ان شاء الله نور هم چې کمی ای باندې خپل کوشش کوو خپل دغه برابر ساتو جی ټولو مینوانو ته یو خاص کومه څومره زمونږ کتونکي چې دی او موږ سپورټ کوي نو د دغې خلکو معلومات موږ ته په وټساپ رالیږي خو هغې صرف نمبر راولیږي نو په نمبر پته نه لګي پکار دی چې د هغه ځای د هغه علاقې یو نماینده هم زموږ سره چې هغه ځای ته موږ ورسو په ثبوت کې کامیاب شو نو انشاءالله زموږ مهم هم دا دی چې د دغې غلطو خلکو مخنیوي وکړو په نړۍ یا په چارپیچل کې که تاسو نظر واچوي دغسې د دې خلکو دلالان ډېر زیات دي هغه د سوشل میډیا په سکرین تاسو ګورئ چې د دغې خلکو اډورټایزمنټ کوي دوی له اشتهارات کې او ثابتوي چې دا پکې صحیح دي د بلا تورسرو مشرانو کشرانو نه دوی پیسې لوټ کړي او تاسو ته دعوی کوي چې په ګارنټۍ کار کوو نو زموږ د پروګرامونو مقصد هم دا دی چې دا فراډ او دوکه ده د دې نه ډډه وکړئ د دې مخنیوي وکړئ په دې کې زموږ سره شریک شي که نور څه نه شي کولی نو کم سے کم زموږ پروګرامونه مخکې شیر کوئ چې نړۍ ته د دې غدارانو د دې منافقانو پته ولګي د دې سره ما شاهد خان شاهد له زما پوره ټیم له اجازت راکړي د الله په امان